که د تر شا د نورو سحرې ولیدلې نو د ډېرو خلکو د مخونو به دې کرکه وشي. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ډیر افسوسناک خبر زه تاسو سره شیر کول غواړم. یو سایکو ارباب په نوم باندې یو آی ډي وه د یو فیمیل. ما ته پته نشته چې د هغې اوریجنل نیم څه دی، نه ما داسې خاص پیژنده، خو ما ته د هغې اوس چا یو ویډیو راولېږله د هاسپټل نه چې هغه مړه شوې ده، د هغې ډیت وشو. ډېر زیات پې خفه شوم چې د هغې څه کم میلیون فالوورز و، دومره محنت، دومره یو انسان ځان له یو نوم جوړ کړي، یو پہچان جوړ کړي او بیا اخر کې هغه د دنیا نه لاړ شي. وجه چې مې معلومه کا نو څه داسې الفاظ دي، څه داسې وجه دي چې ما ته ښه نه لګي چې هغه زه دلته کې تاسو سره شیر کړم یا په هغې باندې زه خبره وکړم، ځکه چې د چا عزت باندې خبره نه کول پکار. او دویمه خبره داسې ده چې یو انسان د دنیا نه لاړ شي نو بیا پکار دا دی چې هغه دپاره مونږ دعا وکړو، الله دې هغه ته مغفرت نصیب کړي. خو صرف دومره دا چې ویل کېږي دا چې هغه میډیسنز ډېر زیاته چولي او په هغې په وجې باندې د هغې ډیت وشو. الله دې وبخي، الله دې وله هغه جن خشته کړي. خو زه دا یو خبره کوم، د چا د وجه چې یو انسان دې حد ته ورسي او هغه دومره زیات ډپریشن ته لاړ شي یا هغه دې حد ته مجبور شي چې هغه هیرول غواړي او نشي هیرولی او بیا میډیسن یوز کوي، نو الله دې هغه خلق ته هم هدایت نصیب کړي چې د چا جون سره لوبې نه کوي، د چا یو انسان سره لوبې نه کوي، ځکه چې بعض انسان سینسیټیو وي او هغه خبره په ډه باندې والي. تاسو ټولو ته هم دا ریکویسټ دی چې یو انسان مړ شي پکار دا دی چې هغه دپاره موږ د مغفرت د الله نه سوال وکړو. دویمه خبره داسې ده چې ما چېرته د هغې ویډیوز نه دي کتلې، نه چېرته زما مخې ته داسې که راغلي وي، خو چونکې ما ته چې دا ویډیو راغه او ما وکته نو ډېر زیات پې زه خفه شوم. بیا هغه الفاظ مې واورېده، هغه وجه مې د مرګ واورېده نو ډېر زیات په هغې باندې خفه شوم. خو ما ته ښه نه ښکاري، بینګ پښتون ما ته دا زیب نه راکوي چې زه په دغې خبرو باندې دلته بحث وکړم. تھینک یو سو مچ.